د افغانستان خبريالانو او رسنیزو فعالانو ته په ډیاسپورا او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سلام. زه خوښ یم چې د توازن رسنۍ د لومړنۍ کلیزې په مناسبت خپلې تر ټولو تودې مبارکۍ وړاندې کوم. دا د افغانستان لپاره په دې سخت وخت کې یوه لاسته راوړنه ده. نن ورځ د هیواد دننه د رسنیو ازادي او د بیان ازادي نشته. خبريالان یوازې د خپلو کار کولو له امله له ګواښونو، سانسور، نیونو او دوامداره غچ اخیستنې له خطرونو سره مخ دي. ښځینه خبريالانې په ځانګړي ډول نږدې په بشپړ ډول له عامه ژوند څخه څنګ ته کړای شوي دي. په داسې شرایطو کې ستاسو کار ډېر اهمیت لري. د بیان ازادي د یوې پرانیستې او عادلانه ټولنې بنسټ دی. خپلواکې رسنۍ تشریفاتي اسانتیاوې نه دي، بلکې د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره اړینې سرچینې دي. له آزادو رسنیو پرته سرغړونې پټې پاتې کیږي، غږونه چوپیږي او حساب ورکونه له منځه ځي. د بشري حقونو د مسایلو په مستند جوړولو، د افغانانو د غږ پیاوړتیا او په ډیاسپورا کې د خبريالانو د ملاتړ له لارې د توازن رسنۍ د حقیقت، حافظې او کرامت په ساتنه کې مرسته کوي. په داسې وخت کې چې دا درې واړه تر ګواښ لاندې دي، تاسو د باخبره خبرو اترو لپاره فضا برابروئ او دا ډاډمنوئ چې د افغانانو تجربې او په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ډیر محروم دي هېرې نشي. مسلکي ژورنالیزم او د بشري حقونو راپور ورکولو ته ستاسو ژمنتیا یو پیاوړی پیغام لیږي. ځپنه نشي کولای د حقیقت لټون چوپ کړي او افغان خبريالان به آن په جلاوطنۍ کې هم خپل کار ته دوام ورکړي. زه په فوق العاده سختو شرایطو کې ستاسو زړورتیا او مسلکي ژورنالیزم ته ستاسو ژمنتیا ستایم. نړیواله ټولنه د افغانستان د واقعیت درک کولو او د دغه هیواد د خلکو حقونو د ملاتړ لپاره ستاسو پر هڅو تکیه کوي. زه د توازن رسنۍ ته په راتلونکو کلونو کې د لا ډیر ځواک او اغیز هیله لرم. ستاسو کار لیدل کیږي، ارزښت لري او اړین دی. د لومړۍ کلیزې په مناسبت مننه او مبارکي. ډیره مننه. Congratulations on your first anniversary. Tashakkur.